ته روجه کې تلې د مور ملاقات لتا ملاقات کړې تا ته نه یادېږي خور او مور حدیث مبارک کې راځي دو قدمونه الله ته ډیر خوښ دي یو هغه قدم چې د فرض مانځه د پاره د کوره اوچت شي د فرض مانځه د پاره او داسې کړی او فرض مانځه اوچت شي الله په یو نیکی ورکوي یو ګناه معاف کوي یو درجه اوچتوي او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی ته خبرې هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی ته به وایي چې سړی حج لذي ځواب نه ته وایي چې سړی عمرې لذي ځواب نه ته وایي چې سړی جهاد لذي ځواب نه نبی علیہ السلام فرمائی دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشتہ دار د ملاقات زم چې د رشتہ دار ملاقات کوم زم نن ضرور تپوس کوما چې د کوره را قدم اوچت کی چې زم ضرور کرا یو ګناه الله معاف کوي یو نیکی الله لیکي او یو درجه الله اوچت چې ته د کوره قدم اوچت کی چې زم ضرور ملاقات زم نن د خور ملاقات زم نن د مور ملاقات زم چې دا رشتہ داران نن ووینم زم چې نن تر ووینم نن مونږ ته معاشره د تر سره رنګ ښکاره کوي وراره د تر کرنیزي وي دا تربور دی او دا د دشمن دی معاشره مونږ ته دا رنګ ښکاره کوي که نه وي دا تربور دی دا دشمن دی دا اختلافونه چا پیدا کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین د نبی علیہ السلام تر راښکاره شو عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وروسته وویل تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې وی نه وی ولې وی چې مخامخ مې تر راښکاره شو زما تر اسمان نه جبریل امین راغی ما ته وی د الله حبیبا خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ را ننوت پیغمبر ته حکم دی چې د تر په مخ کې خبرې په قلاره نن موږ د تر سره څه حال نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه تر د سړي چې دی دا په مثل د پلار تر په مثل د پلار نن زموږ د تر سره څه حال تر ته موږ نن په څه حال دا زمون رشتي دي همون ناس ليله القدر کې دعاګانې غواړو ټول رشتي کټ کړي دي رشتي کټ پرتي تر نه پیژنو ترور نه پیژنو کسراغ نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما ډیر لوی ګناه رانه وشول فهل لي من توبه د توبې سلار شته الله به مې وبخي توبه به الله به مې وبخي نبی علیہ السلام ورته وی هل لك و مور دشتنه پورتي وی مور دشتا وی نه الله حبیب مور خو می مړه ده وی مور دی نشته وی نه وی هل لك خالۃ وی د مور خور دشتي مون ورته د مور خور نه عربی کې ورته خاله وی یو د پلار خور یغم د سړی ترولی یو د مور خور یغم ترولی نبی علیہ السلام ورته وی ورشا د مور د خور سره احسانو ک چې الله دی ګناه معاف د ترور سره احسانو کوي چې الله دی ګناه نن مون ترور پیژنو د مور خور ته د مور خور کړه تلې چې دا زما ترور ده دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کستوي د دې سره نیکی وکړي چې الله دې ګناه معاف نن موږ دا معلومات کړي نن موږ تلیو نن موږ د خور او د ترور او د ماما او د وريره او د خورزي تپوس کړي چې دا زما رشتہ دار په دې مال الله اجر راکړي په دې الله ما بخي دا زما رشتہ ده نو ټول موږ رشتي کټ کړي دي حدیث مبارک کې راځي یاد ساتي میدان محشر کې چې کله د سړي حاضری وشي دې پیش الله دغه ټیم کې بدا رشتہ داری په عرش پورې نختی په عرش الرحم معلقه بالعرش تب وزن د رشتہ داري معلوم کی خو چې میدان محشر شي ستا بدل ته فیصله شروع شي او الرحم معلقه بالعرش اول تب رشتہ داری په عرش پوری ونخي ستا به فیصله کیږي او رشتہ داری تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله یا الله چا چیز پری کړم د خپل رحمت نه لرکی الله چا چیز دنیا کې یو ذکرم الله د نظام تراجیز دی چې ستا فیصله شروع بری نه در باندې رشتہ داری غو چې الله د خپل رحمت نه لرکی دنیا کې ز پری کړم الله د خپل رحمت نه لرکی چې دلته فیصله شروع دلته در باندې رشتہ आवाज کی د پاس حدیث مبارک کې راځي و چې کله الله دا رشتہ داری پیدا کړل کنه رشتہ داری وی اخذت بحق الرحمن
دا د الله په ذات پورې ون ختل د الله د شان مطابق دا رشتہ داری په الله پورې ون ختل حدیث کې الفاظ دي مه الله رشتہ داری ته وای مکه رشتہ داری ورته وای یا الله زدي پیدا کړم مال به زما حق راکې پیدا دې کړم خو حق برا کوي ز پتا سره پناه غواړم پتا سره پناه غواړم خلق برازي ما به پریکي الله ما به پریکي نو الله پاک دې رشتہ داري ته وی چې اے رشتہ داري ته پدې راځي چې څوک ته یو ځای کې رضان سره یو ځای کما څوک ته پری کې رضان نه لر کما پدې راځي وی دې رشتي ورته وی چې او الله پدې راځي وی الله رشتہ داري ته وی چې دا دې حق شو ما تعالی در دا دې حق شو ما تعالی در دا د رشتہ داري حق به حق خوږی رشتي دي د پیسو په وجه مکټ کوي المرء کثیر باخیه نبی علیہ السلام وی سڑے پرور گن خکاری سڑے پرور طاقتور خکاری سڑے پرور مضبوط خکاری سڑے پرور رور طاقت تے امور شفقت تے چی رور نئی طاقت بنئی چی مور نئی نو شفقت بنئی رور طاقت امور شفقت دا دیر خوگرشتہ دا مکت کوئی خصوصا نمور و پلان خبر دیر احترامو کا روجہ کی دیر خیالو ساتے زواما کوم تاسو ته ډیر وایو چې دی پلار مخ ته په کتلو کې ثواب دی خدا تاسو ذهن ته نه پرې نه وتل د وسه پوری کوم ډیر وایو چې دی مور مخ ته په کتلو کې ثواب دی نو تاسو ذهن ته نه پریوځي زواما خدای دې حج لبوزه او خدای دې عمره لبوزه او چې مور در سره او یاد سره پلار تا ته پته ولګي احادیث مبارکو کې راځي کعبه ته قتل دا عبادت دی او د مور مخ ته قتل دا عبادت چې ته کعبه ته لاړ شې کنه او په مطاف کې ګرځې او د بیت الله طواف او د سری کعبه ته سړی وای چې نیغ مې د کعبه ته قتل چې حرم ته سړی وردن نشي وای چې دا کعبه به کله نه په سړی ور خدای چې دا کعبه به کله او چې دې سری کعبه ته وګوري یو نظر دې کعبه ته وکا او یو نظر دې سره واړه د امور دې ونیسا د امور دې ودروا او یو نظر د مور دې مخ ته وکا دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړی دی یو دا کعبه د تا د پاره او تو سره پروژه کې دې جدا کړی دا پروژه کې پاغه لوګي او تندې تیری پروژه کې تا تمور دعا نه کې اسلام رب بدبخت نشته چې پروژه کې در تمور خیری کې اسلام رب بدبخت بل نشته وای دا کعبه او دا د مور مخ ته الله تعالی دواړه برابر کړی دا د مور مخ د کعبه برابر دی او دا د پلار مخ د کعبه برابر سړی ته الته اندازه وشي سړی چې حرم شریف کې طواف کوي چا سره مور وویني سړی سم زیریږي یا سره پلار وویني سم زیریږي ما یو کس ولید هغه سره مور راغلی و بهر صورت مشران خو لږ زوروري زه یې سره مټ نه ونیوم وایي پېژندلم مولانا صاحب خو تا ستا تقریر مې اورېدلی و تا وی چې د مور دومره لوی مقام دی ما خو مور راوستې وې زه خو ډېر ستړی کړم ما چپ چې خبرې په اپله ونه ما بس په اپله به نه ځې ما ته ولې مولانا صاحب ما بس په اپله به ګوف نه بدلی بس ځه په اپله پرې خبره په اپله پسې مه ځه بس الله به اجر هم په دقې ستړي درکوي چې د مور ستړی کړي او دقه ستړي عمره دی الله قبوله کړله د اړه کې مې ورته وې مې زه یوازې راغلی عمرې له تا سره مور ده زه عالم یم او عمره کومه زه وایم کاش چې ستا عمره زما وې زما دا ستا ته به ماله د خپله عمره راکړې دا د مور سره چې دې وکړه زه ستا دغې عمرې ته زیرېږم چې کومه دې د مور سره وکړه چې کومه دې د مور سره وکړله د مور مخ او د پلار مخ دا خو موندلی شي بختور خلک وي یعنې چاردام کو کته حرم شریف په کېناستم خواته مې کس ناست داسې را چاردام کېږه ته مولانا صاحب ته یې میا بس ما به سړي ته زر ویا او زه یم هلکه اوس په څه کیسې په اپله کوو خو لکه ابه دا چې هغه تقریر چې کوې موبایل کې ته یې میا او زه یم مولانا صاحب ته یې میا وې بس خبرې دواړه کوو او دس وکړه مې صحیح چې چاردام مې وکړو بره د حرم شریف بولي ته وختلو ما ته یې وې مولي صاحب هغلته راته مور ناسته مور دې انتظار کوي وی اوس مې طواف کو مور را سره وه وی چې چکر هم پوره که وی دا مور مې ځان ته داسې ودروله ما چې مورې د مولانا صاحب هغه تقریر مې یاد شو چې دا د کعبه او دا د مور مخ برابر دی سم
سم نیک نیک می د مور مخ ته وکتل وی پوری می کینه علماء چې زه چاردام کو چې کدر اكو زما سره اتفاقی تور سلام وش نیلو صورت وی اوس می مور ته په مطاف کې دا خبره وکړه چې مور دا کعبه استاد مخ برابر دي ما ته استاد مخ اندازه وشو لار ما اوس پیجندلې زوم ته پلارل تبوزه چې وی پیجنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوی اجر ورکړي صحابي ورته وی د الله حبیبا په سړی بار بار ګوري په مخ د مور مخ او د پلار مخ نبی علیہ السلام ورته وی چې سړی بار بار ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکړي په مخ به الله اجر ورکړي چې د مور او پلار مخ ته ګوري الله به اجر ورکړي او بیا پر رمضان المبارک کی مور توایا پلار تا وایزه د لرو جماعت تیارو ما اتکیل ابو اجازه سکوما وای ته ماته لګ دعا کو درو جماعت ته زبدل شربت برابرو ما ته دعا کو زبدل سالن برابرو مامور ته دعا کو یقین وکي بیا برو جراشی او کور ته براشی خمور بنئی رو جماعت بماته خمور بنئی بیا بډیر ارمان بیا به نظر پر جماعت کې دسی په درستخان ګرځي خو پلار بنئی اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده وای با چې 13 روزه کې را سره د جنت منځنۍ دروازه و نن را سره نشته نن را سره نشته بیا به د سترګې دی وګرځي په کور کې روزه به خوند در نه کی مور بنئی روزه به خوند در کی پلار بنئی دا لوی ذخیره دا لوی سرمایه ده موجوده کیږي ته پوس چاري مپری دی پوس چارتي موجوده کیږي ته دی اړه خوږي د دې بیا اړه خوږي دی بیا خپي دی اړه ټکیږي چې تتی نه جدا شي او تتی نه خپل تتی نه لري ال بیا ټول شپه خوب پلار نه ورزي مور له ټول شپه خوب نه ورزي وې دا می بچی دی دا باندې جدا او اختر را روان دی مور او پلار له خولي جوړي واله د وخت نه زور ته پلار له جوړه واله وی مولوی صاحب دې ما ته وی ولې نه چې زول واله دې ما ته وی کنه چې والم و مور له جوړه واله وی دې امدادي ما ته وی چې والم ولا زور توامه ته چې راپورټ وی د یو کال وی تا خبرې کولې شوې نو نه هم تعالی چا جوړه اغستی وی او هم چا د اغستی وی پلار هم تا ورته وی نه ما خو خبرې نشوي کول نو اموري د دې پلار اغستله وی دې پلار می ما ته او قتل چې د ضرورت ته ما خو ویلې نشو خو پلار می اولی دما زوام هغه پلار چې تا ته به قتل او طالب اغستله نن هغه پلار ته ګور او تورله نن هغه پلار ته ګور او تورله الله ډېر قیمتي میاشتا رښتې ټولي بحال کوي نبی علیہ السلام فرمای وی څوک چې دا غواړي چې زما د رزق فراخ شي او زه دې په بد مرګ مړ نشوي دا ټول غواړي کنه چې په بد مرګ دې مړ نشوي او رزق مې دې فراخ وي دا دوه غټ حاجت د دنیا دي کنه نبی علیہ السلام فرمای من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره سو غواړي چې زما د رزق فراخ شوي زما د نیټه اوږده شوي عمر مې دې اوږد شوي او په بد مرګ دې مړ نشوي دا در سړی خواهش ته کنه زنواما نبی علیہ السلام فرمای فل یصل رحمه دې د رشتہ دار سره رشتہ پیوس کی رزق په پراخ شي عمر کې به برکت پیدا شي او الله به په بد مرګ نه مړ کوي رشتې ټول بحال کو د ليله القدر د شپې نه مخ کې چې دعاګانې غواړو چې الله دعاګانې قبلې توبه دې سکنه ان شاء الله او اعتکاف ته بخپ نه رکینو زمون د خپل دا مسجد دی دا د هیڅ جمعهتم نه دا د خدای کور دی چې څوک پکې اعتکاف ته کې نه راځي او ځان له بستر راوړي او کې نه اعتکاف ته دا ټول جمعهتون ستاسو دي او راځي ځان له کې نه شپې به سړی صحیح سکه اعمال کوي مخبل اراده د اخره عشره